أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة 20 نمبر آیات ته. د دې آیات نه وروسته د الله رب العالمین توحید او په هغه باندې به قسم عقلي دلایل ذکر کی. هغه نه وروسته به مسله د استخلاف راوړي، د آدم علیه السلام د خلافت مسئله او بعضې خاص انعاماتو ته به الله رب العالمین اشاره کوي او بني آدم باندې به خاص انعامات ذکر کیږي. یا ایها الناس اے خلکو، اعبدو بندگی وکئ ربکم د رب خپل، الذي هغه ذات، خلقکم چې تاسې پیدا کړي استئ، والذین او هغه کسان من قبلکم چې مخکې ستاسې نه وو، لعلکم دې دپاره چې تاسې تتقون بچ شئ د عذاب د الله نه. دا توحید د الله رب العالمین شو. وروسته اوس دلایل ذکر کړي. الذي د الله هغه ذات دی، جعل لکم الارض، جعل چې ګرځولې د لکم الارض ستاسې دپاره ځمکه، فراشن فرش همواره ګرځولې ده، والسماء و اسمان بناء چت، وانزل او راورهی من السماء د بره طرف نه ماء اوبه، فاخرج پس راوباسي به په هغې سره من الثمرات د میوونه، رزقا د پاره د خوراک لکم ستاسې دپاره. نو فلا تجعلوا پس تاسې مه ګرځوئ لله الله لره اندادن شریکان، وانتم او حال دا دی چې تاسې تعلمون پوهیږئ په دې چې دا کارونه الله کوي. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. وروسته د توحید نه صدق د قرآن کریم او صدق د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. وان کنتم او که یاستئ تاسې فی ریب په شک کې، مما د هغه څه نه نزلنا چې نازل کړي دي مونږه علی عبدنا په خپل بنده نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی. فأتو پس راوړئ بصورت په یو صورت من مثله په شانته دی قرآن، ودعو او راوبلئ شهداءکم مددګاران خپل، من دون الله سوا د الله نه، ان کنتم که یاستئ تاسې صادقین رښتیني. وروسته آیت کریمه کې اوس زجر دوی ته ورکوي چې دا کار تاسې نشئ کولی. فإن لم تفعلوا پس که چیرې ونه کوئ تاسې دا کار، ولن تفعلوا هیڅ چیرې نشئ کولی، نو فاتقوا النار التي پس ځان بچ کړئ په قبلولو د توحید باندې، النار د اور نه، التي هغه اور، وقودها الناس چې خشاک د هغې الناسو خلک دي، والحجارة تیږې دي. تیږو نه مراد یا بوتان دي یا عامې تیږې دي او یا کبریت تیږې دي. اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو. وبشر الذین آمنوا، اوس بشارت او زیری ورکوي مؤمنانو ته، ځکه زجر یې مخکې کفارو ته ورکړلو. وبشر الذین او زیری ورکه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی، وعملوا الصالحات او عملونه یې نیک کړي، ان لهم چې یقینا د دوی دپاره جنات باغونه دي، تجري چې بهیږي به من تحتها الانهارو، من تحتها لاندې د هغه ونو نه الانهارو نهرونه، کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي منها د هغې نه من ثمرة څه میوه، رزقا دپاره د خوراک، قالو دوی به ووایي هذا الذي، دا خو هغه څیزونه دي رزقنا چې راکړی شوي وو موږ ته من قبل مخکې دې نه، دنیا کې به چې ورکړی شوي نو دوی به ووایي چې دا خو د دنیا په شانته دي. یا مقصد دا دی چې اول ځل جنت کې ورکړی شي، دویم ځل چې ورکولی کېږي نو دوی به دا خبره وکړي چې د مخکې په شانته راکړی شوي. و اوتو او را به وړلی شي به په دغه رزق سره متشابهن یو شان، د مخکیني سره به یو شان وي. ولهم او د دوی دپاره به فیها په دې جنت کې یا په دغه باغونو کې ازواجون بیبیانې وي، مطهرتون پاکې کړی شوي، د حیض او دارنګه د نورو ګندګیو نه او د بد اخلاقۍ ټولو نه به پاکې کړی شوي وي. وهم او دوی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه یي. ان الله لا یستحیي، د آیت کریمه کې جواب دی شبهې کې هغه دا دی دوی ویلې دا قرآن د الله کتاب نه دی، ځکه دې کې مثالونه دي او الله مثال ته محتاج نه دی،
الله جواب کوي چې الله مثال ته محتاج نه دی، خو د انسانان خو محتاج دي کنه. بل دا دی چې د مثالونو کې ډېر حکمتونه وي. ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیی حیا نه کوي، یعنی شرم نه کوي، ان یضربا چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعودتن په یو ماشي سره، فما فوقها یا زیات داغینا په وړکوالي او په سپکوالي کې. فاما الذین پس هر هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی، فیعلمون هغوی پوهېږي انه الحق چې یقینا دغه مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. واما الذین او هر هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، فیقولون نو وایي هغوی ماذا اراد الله څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا په بیانولو د دې مثلا مثال سره، د دې مثال بیانولو سره الله څه اراده کړې. یضل به کثیرا دا اوس حکمت د مثال، یضل گمراه کوي به په دې مثال سره کثیرا ډېر خلک، ویهدي او هدایت کوي به په دې مثال سره کثیرا ډېرو خلکو ته. وما یضل او نه گمراه کیږي به په دې مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمانه خلک. الذین ينقضون اوس د نافرمان او د فاسقین صفت ذکر کوي او دغه تفصیل کوي. الذین دا هغه خلک دي ينقضون چې ماتوي عهد الله لوز د الله من بعد میثاقه وروسته د پوخوالي د هغې نه، ویقطعون او کټ کوي پرې کوي ما هغه امر الله چې امر کړی الله تعالی به په هغې سره یوصله د پیوسته کولو. د دې نه مراد ټول شرعي احکام دي، خاص طور صله رحمي کټ کول، د خپلو خپلوانو سره تعلقات کټ کول، یا د مسلمانانو د جماعت نه جدا کېدل او داسې نور. ویفسدون او دوی فساد کوي فی الارض په ځمکه کې. اولئک دغه کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي. کیف تکفرون بالله دې کې اوس زجر ورکوي کفارو ته. کیف تکفرون څنګه کفر کوي تاسې بالله په الله باندې. وکنتم امواتا وی تاسې امواتا نشته، اموات مراد دلته نشته، تاسې بیخي نه وی. فاحیاکم پس را ژوندي کړئ تاسې، ثم یمیتکم بیا به مړه کوي تاسې، ثم یحییکم بیا به تاسې را پورته کوي د قیامت په ورځ، ثم الیه بیا به دی الله ته ترجعون را ګرځولی شئ تاسې. هو الذي خلق لکم آیت کریمه کې اوس بل نعمت ذکر کوي. انسانان پیدا شو نو د هغې دپاره الله رب العالمین ځمکه کې مختلف څیزونه د فایدې دپاره پیدا کړي دي. هو الذي د الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسې د فایدې دپاره ما هغه څه فی الارض دی چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، دا ټول څیزونه د انسان د فایدې دپاره دي. ثم استوا بیا اراده وکړه الی السماء اسمان ته، فسواهن نو برابر یې کړه 7 سماوات و اسمانونه ودي او ځمکې هم دارنګې ودي، ډېرو دلایلو نه معلومیږي. وهو او دا الله تعالی بكل شیء په هر یو څیز باندې علیم پوهه ذات دی. وإذ قال ربك للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. د آیت نه وروسته اوس خلافت د آدم علیه السلام ذکر کوي او ربط هم دا دی چې مخکې نعمتونه ذکر شو، د دې نعمتونو نه استفاده هلته کېږي چې کله خلافت موجود وي، اسلامي نظام او شرعي نظام او خلیفه موجود وي، هغلته د دې نه فایده اخیستلی کېږي. وإذ قال او کله چې وویلې ربک رب ستا للملائکة ملائکو ته انی یقینا زه جاعل جوړوم فی الارض په ځمکه کې خلیفة یو خلیفه نه مراد فیصله کوونکی. قالو دوی ویل یا تجعل یا ته جوړی فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد به کوي فیها په دې ځمکه کې، ویسفک الدماء او تویی به ویني، ونحن او مونږ نسبحو پاکي وایو بحمدک سره د صفتونو ستا، ونقدسو پاکي وایو لکه د ذات دستا، هم دې د صفتونو ستاینه کوو او هم دې د ذات ستاینه کوو. قال ویل الله تعالی انی یقینا زه اعلم پوهیږم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسې نه پوهیږئ. اوس الله رب العالمین امتحان کوي په ملایکو باندې. وعلم او ویښود آدم علیه السلام ته الاسماء نومونه کلها د ټولو څیزونو سره د فایدو د هغې او د استعمال د هغې. ثم عرضهم بیا پیش کړل دا څیزونه علی الملائکة په ملایکو،
فقال پسوی ویل انبئونی خبر راکی ماته باسماء هؤلاء باسماء پنومنو هؤلاء د دې سیزونو سره د فائدو ان کنتم کیستی تاسو صادقین رښتینی. دلته صادقین صدق په مقابل د کذب کې نه دی چې د ملائک خیر دروغجن وي، نه، صادقین بعضې مفسرین ویلي دي چې معنا دا ده چې تاسې حق ته رسیدونکي یاستئ، نو ما ته خبر راکړئ. قالو دوی ویلې سبحانک پاکي د تا لره، لا علم لنا هیڅ علم نشته، پویه نشته لنا مونږ لره، الا مگر ما هغه علمتنا چې پویه راکړې ده تا مونږ ته، انک یقینا ته انت العلیم الحکیم، ته عالم ذات او حکمتونو والا ذات. قال ویل الله تعالی یا آدم یا آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکه دوی ته باسمائهم پنومونو د دې سیزونو سره د فایدونه. فلما پس هر کلام بعهم چې خبرې ورکو هغوی ته باسمائهم پنومونو د دې سیزونو سره د فایدونه. قال ویل الله تعالی لم اقل آیا ما نو ویل لکم تاسې ته انی اعلم چې یقینا زه پوهېږم غیب السماواتي په پټو سیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې، واعلم زه پوهېږم ما په هغه څه باندې تبدونه چې تاسې ښکاره کوئ، وما او په هغه څه باندې کنتم چې تاسې تکتمون پټوئ. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. د آیت نه وروسته اوس بل انعام ذکر کوي په بني آدم باندې، او حاصل د دې انعام دا دی چې پلار د ده ته عزت او قدر ورکړی دی، ملایکې ورته په سجده کړي دي. نو د پلار انعامات دا د بچي دپاره هم وي که نه، نو دې د وجې نه دا انعام به ذکر کوي په بني آدم باندې. وإذ قلنا او کله چې وویلې مونږ للملائکة ملایکو ته اسجدو تاسې سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته، فسجدو پس دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. سوال دا دی انسان ته سجده جایز ده؟ د یو جواب دا دی چې دلته د الله حکم و، او د الله حکم چې کوم ځای کې وي نو په هغه باندې اعتراض نشي کېدلی. موږ ته دا حکم دی، د امت ته دا حکم دی چې انسان ته سجده کول دا ناروا او حرام دی. یا دویم بعضې مفسرین ویلي دي چې سجده الله ته وه، خو لیکن طرف د آدم علیه السلام باندې وه. نو فسجدو پس سجده وکړه د ملایکو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. ابا انکار یې وکړو واستکبر او ځان یې لوی وګڼه، وکان او دی و من الکافرین د کافرانو نه. یا دویمه معنا دا ده وکان او شو دی من الکافرین د کافرانو نه، ځکه د الله د عبادت نه ځان لوی ګڼل دا کفر دی. وقلنا او مونږ ویل یا آدم یا آدم علیه السلام اسکن اوسېږه انته ته وزوجک او بیبي ستا الجنت په جنت کې، وکلا او خورئ دواړه منها د دې جنت نه رغدن پریمانه، پراخه او پریمانه خوراک کوئ حیث شئتما چیرته چې خوښه وي د ستاسې دواړو. اوس امتحان کوي په دوی باندې. ولا تقربا او مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته، یوه ونه یې ورته وښوده چې دې ونې ته مه نږدې کېږئ. چا ویلي د غنم ونه وه، چا ویلي د انځر ونه وه، مختلف اقوال پکې دي، خو لیکن تعین نشته قرآن او سنت کې چې دا فلانۍ وه او بله نه وه. فتکونا پس شی به تاسې دواړه من الظالمین د ګنهګارانو نه. فازلهما الشیطان نو وښویول دې دواړو لره شیطان عنها د دې ونې په وجه باندې. فاخرجهما پس راوی ویستل دا دواړه مما د هغه نعمتونو نه کانا چې و دا دواړه فيه په هغې کې. وقلنا وویلې مونږ اهبطو کوشئ بعضکم بعض ستاسې به لبعض د بعضو دپاره عدو دښمنان وي، ولکم او د ستاسې دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو دی، او متاع او فایده د الی حین تر یو وخته پورې. فتلقى آدم من ربه کلمات دې کریمه کې بل انعام دی. هغه انعام دا دی چې الله رب العالمین آدم علیه السلام ته توبې الفاظ وښودل او دې باندې مهرباني وکړه، دې توبه یې قبوله کړه. فتلقى پس زده کړه آدم علیه السلام من ربه د رب خپل نه کلمات یو څو کلمې. هغه کلمې کم یوې دي؟ مفسرین ویلي دي چې سوره اعراف 30 نمبر آیات کې چې کوم کلمات دي دې نه مراد هغه دي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. هغه کلمې دي. نو فتلقى پس زده کړه آدم علیه السلام من ربه د رب خپل نه کلمات یو څو کلمې. فتابا
پس مهربانی وکړه علیه پاغه باندې یعنی توبه قبول کړه داغي انه یقینا د الله تعالی هو التواب الرحیم دا توبه قبلون کې او مهربان ذات دی قلنا اهبطوا منها جميعا دلته به خطاب کې چې کوس شي دویم ځل دې کې مفسرین وی وجه دا د اول ځل خطاب د جنت نه اسمان ته او دویم ځل خطاب د اسمان نظم کې ته یا دویم وجه دا ذکر کوي چې اول کې حکم الله رب العالمین وکړ وخت ډیر تیر شو نبی الله رب العالمین اعاده وکړه چې ذهن ته دا وهم رانه شي چې دغه توبې قبلېدلو سره به حکم د نزول د آدم علیه السلام ختم شوی وي او منسوخ شوی به وي الله رب العالمین وی چې نه بس کېوځئ تاسې قلنا ویلې مونږ اهبطوا کوشئ من هذه ځاینا جميعا ټول فاما یأتینکم پس که راشي تاسې ته مني زما د طرف نه هدن څه لارښودنه فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدایه د هدایت زما فلا خوف نه به ویری علیهم په هغوی باندې ولا هم او نه به هغوی یحزنون غمجن کېږي والذین کفروا د آیات کې اوس زجر او زورونه ورکوي کفارو ته والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی وکذبوا دروغجن یې ګڼلي بآیاتنا آیاتونه زمونږ اولئک دا خلک اصحاب النار خاوندان د اور دي جهنم والا دي اور والا دي هم فيها دوی به په دې کې خالدون همیشه وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك